لغمان والي د قرغیو ولسوالۍ د عبدالرحیم زیو د سیمې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د یکشنبې په ورځ له غرمې وړاندې د قرغیو ولسوالۍ د عبدالرحیم زیو د قوم یو شمېر مشرانو او ځایي اوسیدونکو د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سره ولیدل. راغلو قومي مشرانو چې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی ملتیا کوله په پیل کې د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتولۍ، فساد سره مبارزې، غصب مخنیوي، کرونا وایروس د مخنیوي او ښې مبارزې او ګڼو نورو برخو کې د لغمان والي هڅې وستایلې. دوی دغه راز د قرغیو ولسوالۍ اړوند سرخکانو په سیمه کې د ملي پارک په چارو خوښي وښوده او په دغه برخه کې د قومونو له لورې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د عبدالرحیم زیو د قوم راغلو قومي مشرانو د ملي پارک سیمې ته څیرمه د سیند اوبو د مهار او ترېنه د ځمکو او کورونو د ژغورنې په موخه د استنادي دیوال او اړوند چارو غوښتنه وکړه. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د قرغیو ولسوالۍ د عبدالرحیم زیو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو څخه مننه وکړه چې تل خپلې ستونزې د حل په موخه له مسؤلینو سره شریکې کړې دي. نوموړي د سرخکانو په سیمه کې د ملي پارک په ټولنیز، اقتصادي، تخنیکي او هر اړخیز ارزښت باندې تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې دغه پارک په جوړېدو سره به د هیواد په کچه سیلانیان له لغمان څخه لیدنه او د دغې سیمې ارزښت به خورا پورته ولاړ شي. د لغمان والي له راغلو قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي پارک چارې چې وسې کارونه عملي پیل شوي په خورا سختیو او هڅو سره تر دې ځایه رسېدلي، نو لازمه ده چې قومونه یې هم د یو روښانه راتلونکي په موخه په ټولو برخو کې ملاتړي وسي. هغه دغه راز د عبدالرحیم زیو د قوم راغلو قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې یو ګډ پلاوی به ټولې هغه سیمې له نږدې وګوري چې د اوبو ګواښ متوجه وي، تر څو یې په مخنیوي کې لاس په کار شي. په دې ناسته کې دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې.